د طالبانو له پیښو سره د مبارزې اداره افغانستان کې د وروستیو سختو واورو له امله د مړو شمېر 9 تنو ته رسېدلی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې ریاست ویان جانان سایق BBC ته وویل په وروستیو ورځو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سختې واورې ورېدو له امله 9 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د سختو واورو ورېدو د یو شمېر ولایتونو لارې بندي کړي او د خټو د کورونو نړېدو او د زرګونو څارویو د وژل کېدو راپورونه یې خپاره کړي دي. ښاغلي سایق وویل په ټول هیواد کې 9 تنه مړه شوي، 10 تنه ټپیان شوي، 627 د استوګن کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 14,000 څاروي هم له منځه تللي.